بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. وایي کور نه سودا پسې چا ولېږلم، نه پوهېږم چې پلار مې و یا بل څوک چې لاړم بېرته راتلم نو یو ځای کې رانه کرایې روپۍ وانخیستې، نه پوهېږم چې دا به څوک و. بیا زه هغه غټې هینو لاري کې ناست وم چې خپل ځای کې ښکته کېدم نو چې کرایه مې ورکوله دې وخت کې رانه ونه درېده، راته ونه درېده، کرایه یې وانخیسته او لاړ ایسته. هغه سړی هلته مسجد سره ودرېد، لمونځ لپاره ما هم کرایه ورنه وړه. زه شفخانې ته مخامخ ولاړم چې ورغلم نوبت چې قطار کې ودرېدم د مسجد نه اعلان وشو چې پلانکي د پلانکي لور دی. دې وخت کې هلته خدمتګارانو وویل چې دا خو دلته دا ایسته مې پلار راجع کړم. نو پلار راجع کړې د لمونځ لپاره، دا خوب بیا تعبیر نه لري. داسې وخت کې چې د لمونځ وخت وي او ته خوب ګورې او ډېر مختلف صحنې پکې وي، ګډوډ مفهوم پکې نه وي، دا خوبونه بیا تعبیر کېږي نه. دا خوبونه شیطاني وي، دا خوبونه تعبیر نه لري، دي کې خیر شرني تعبیر کېږي نه، تعبیر کېږي نه. او دا چاته باید وموي سړی، ځکه چې په دې کې یو څوک یو شی به وي سړي ته تشویش پیدا کېږي، د انسان ذهن هماغسې بیا جوړېږي. نو داسې خوبونه نبي ورسره منع کړې، دا خوبونه چاته مه وایئ، نه خپله پکې سوچ کوئ، اعوذ بالله ووایئ، د الله نه خیر وغواړئ، چپ طرف ته د لارې تو کولو اشاره وکړئ 3 ځلې. دا خوبونه تاسو ته ضرر نشي رسولی. او که هر چاته یې ووایئ نو بیا انسان ته یو تشویش یا وسوسه جوړېږي. نو پکار ده چې دا خوبونه څوک چاته ونه وایي. والله تعالی اعلم. بل خوب دی دا ته وایي چې د چا د مرګ څخه بچ کېدل څه معنا. نو دا سوال ده، اوس دا خوب نه ده. زه اوس نه پوهېږم دا خوب څنګه خوب ده. ته بچ شوی، بل څوک بچ شوی، څوک تا بچ کړی، بل کس ته یې بچ کړی، مرګ نه خلاص کړی. نو دا خوب باید پوره ویل شي. ما تا ته ویلي یم دې خوب پوره ووایه، او د واتساپ نمبر مې درته لیکلی، مسنجر کې تا خوب لیکلی، نو تا تر اوسه ماته جواب نه دی راکړی. کتلی یم د مسیج، جواب دې نه دی راکړی. موږ ورته وایي تره زامن وایو، هغې سره په لاره روان وم، د هغې هم تره زوی و، ماشوم و، موږ پر سړک واوښتو، دا هم را روان و، هینو لارۍ والا ډېر تیز راخوشی و، یو دم یې بریک ونیو او بچ شو. ګوره دا خوب هم څه ده، پوره نه ده. او د دې خوبونه داسې ښکاري چې ته د حادثاتو خوبونه ګورې. بعضې کسان دي چې هغوی همیشه په ذهن کې حادثات ګوري، چې داسې واقع به وشي، داسې حمله به وشي، دا کار به وشي، دا یو ذهني تکلیف ده. او که داسې ته همیشه رښتیا په ویښه کې تا باندې د حالات راځي، حادثات په خوب کې ګوري او همیشه ځورېږي، همیشه فکر کوي چې واقع کېږي، نو دا لږ تکلیف ده. دا کوشش وکړه چې ځان یوازې پرېنږدې او دعا وکړي. څه مسله وي، څه مشکل دې وي، هغه مشرانو سره یې شریک کړي، همداسې ځان سره پرېنږدي، ځکه دا لږ خطرناک وي. بیا وروسته دې کې سړي ته ډېر څه مخکې پکې لاړ شي، انسان ته تکلیف پیدا کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، هغه هم مسنجر کې لیکلی ده. وایي خوب مې لیده چې یو ځای وي، ډېرې اوبه پکې وي او پاکې وي، زه او یو بل ملګري مې پکې لامبو، نور خلک هم وي خو نه یې پېژنم. بعضې ځایونو کې اوبه ډېرې وي او بعضې ځایونو کې کمې اوبه وي، خو موږ ښه صحیح لامبا کوو. په همدې وخت کې دا ملګري غږ وکړي چې باران را روان دی. زه وایم کوم ده؟ هغه زما شاته اشاره وکړي چې زه شاته وګورم. لرې غرونه وي او باران په کراره کراره موږ طرف ته را روان وي، او کله چې راورسېږي ارام او خوندور باران وي. داسې 10 دقیقې ورېږي او بیا ختم شي، لمر شي بیا. خو زه د باران وخت کې اذکار کوم، ذکر کوم، یعنی چې یوارې باران د عذاب نه وي، خو باران تیر شي او لمر شي. نو دا ښه خوب د الله تعالی درته ښه کړي لامبو وهل په خوب کې، ځکه لامبو د یاد وي او لامبو ته وهې، دا ښه تعبیر لري. معنا دا چې د ژوند په یو مرحله کې ته یې چې هلته لږ لاسو پښې وهل پکار دي او ته هماغه خپل کوشش کوې. او که ته خپل کوشش ونه کړې او لاس پښې ونه وهې نو کیدای شي تا ته مشکل پیدا شي. یعنې یو حساسه مرحله ده د ژوند. اوبه څه ده؟ سمندر، بحر، اوبه، لامبل، دا هم د ژوند مشکلاتو او مسایلو باندې تعبیر کېږي چې کله ته د مسایلو نه تېښته نه کوې، څه کوم شی واقع شوي وي په مغه کې ته او کوشش کوې حل لاره ورته وباسې، تېښته ترې نه کوې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په خپل ژوند کې دا سخته مرحله څه ده، دې کې ته روان یې او دا انشاءالله تېرېږي، ځکه اوبو کې خو ډېر خلک نه پاتې کېږي. نو دغسې دا سخته مرحله کې هم ته نه پاتې کېږي. دا ملګري تا ته وایي چې باران ده، نو باران نه مراد رحمت د الله تعالی، یعنې د الله تعالی رحمت روان ده، د الله تعالی رحمت کېږي در باندې، د الله تعالی رحم کېږي. مشکل دې وي، څه بندش وي، هغه ختمېږي، مشکل دې حل کېږي، خو څه صبر وکړې او استقامت وکړې او امید ولري. او داسې ته وایي چې بیا شاته زه ګورم غرونه وي. نو معنا ده خپل شاته کتلو نه مراد خپل هدفونه څه تعیین کړي دي. غرونه نه مراد هدفونه دي
هدفونه دي، لوړ هدفونه دي ستا په ژوند کې ارزوګانې دي دا شاته کتلو نه مراد خپل د تیر ژوند ته وګوره. خیر د کتاب باندې اوس مشکلات وي، الله تعالی په تا باندې څومره رحم کړی او څومره هدفونه ستا پوره شوي او څومره لوی لوی هدفونه دي، نو هغو ته وګوره او ورخطا کېږه مه. باران نږدې شي موږ باندې او ته دا باندې ډار راځي د عذاب غوندې نه وي، نو ستا هغه بدګماني ښیي، کله کله ته بدګمانه کېږي او مسایل درته ښکاري څه کېدی شي د عذاب وي او یو واقع کېږي او امتحان او ته فکر کوې څه کېدی شي دا موږ لپاره د عذاب شي، نو ښه ګمان ولره په الله او مشکلات حل کېږي. والله تعالی اعلم. مسنجر کې تاسو ماته خوبونه لیکئ، دا اکثر ما نه پاتې کېږي. اوس دغه خوبونه و دا تقریبا 15 د جولای باندې لیږل شوي ماته، نو ډېرې ورځې وشوې، اوس 2 د اګست د نن یو هفته وشو، دا پاتې کېږي ما نه هېرېږي چې کله زه خوبونه تیاري کوم خوبونه لیکم نو دا ما نه پاتې کېږي. نو کوشش وکړئ چې واتساپ کې ولېږئ، او که څوک نه غواړي چې نمبر یې معلوم شي نو څه خوب هم ولیکل بېرته خپل اواز پاکې یا ولیکئ هلته، او که نمبر ماته ښکاره هم شي بل چاته نه معلومیږي، بعضې زنانه دي هغوی نه غواړي چې خپل راز افشا کړي، نو انشاءالله څه مشکل نه پیدا کېږي، دا ستاسو اواز څوک اوري هم نه او دا خوب دلته پاتې کېږي هم نه، زه ردیریتومه نشرېږي هم نه، او که ستا وپېژنم یا ونه پېژنم څه مشکل نه پیدا کېږي. نو ډېر خلک دي چې هغوی ماته خوبونه وایي، خپل رازونه ماته وایي د امانتکاري سره. خارج تک اراده لرمه، وایي چې خوب کې روان یم او خپل سفر ته او مخې ته مې اوبه راشي، وایي بیا اوبه وچې شي، بیا په اسانه باندې وایي ماته تشویش شي د اوبو نه څنګه تېر شو، بیا وایي په اسانه باندې داسې چورتي ولاړ یم او دا اوبه وچ شي او زه وایي تېر شم د اوبو نه واوړم او بیا خپل ملګرو سره یو ځای شوم، کوم ځای ته ځم سفر کوم هماغه ځای ته زه ورسېږم. نو دا هم ما ډېرې پوښتنې تا نه وکړې چې دا خوب وخت او خوب کې نورې حصې دا لږ چورت غوندې ده، سوچ غوندې ده، خیال پلو غوندې ده، او څه کله کله انسان یې ورزو یو شی وي هماغه فکر کوي چې داسې به وشي، بیا به یو مشکل وي، سمندر ده او هغه ترکیې نه خواته اورېدل، یونان او دغه ځایونه کې اوبه دي، نو دغه تشویشونو باندې تعبیر کېږي، سوچونو باندې تعبیر کېږي، خاص تعبیر په دې خوبونو کې نه وي، ولو که دا څومره تا ته ښه معلومیږي او که څومره تا ته داسې ښکاري چې ته پکې فکر کوې چې زه بس ورسېږم او دا خوب مې لیدلی ده، دا خوبونه دومره مهم نه دي، خوبونه پسې مه ګرځه، هسې کوم مراحل دي د سفر دی، کوم شرایط دي هغه پوره کړه، نو په دې خوبونو پسې مه ګرځه. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي د ورځې یو مریض و، هغه مې وایي شبخانې یا هسپتال ته مې بوته او هلته تداوي مو وکړه، بېرته بېګا چې کور ته راغلو، نو کله چې بېګا ویده شومه وایي خوب مې ولیده چې د همدې شبخانې مخې ته زه ناست یم او استنجا وهم. نو تا نه مې هم پوښتنه وکړه چې دا خوب پوره ووایه، دا استنجا ټول په مخ کې وهې، ولې وهې، قضا حاجت کې بیا استنجا وهې، تا څوک ګوري تا څوک نه ګوري، او رد ښکاره کېږي نه ښکاره کېږي، په پرده کې دلته مخصوص ځای دی د استنجا او اودس لپاره، که داسې عام ځای کې و نو تا یو هم نه دي ویلي، ما اواز دې اورېدلی ده هم دا په مسنجر کې، خو ما ته دې جواب نه ده راکړی. نو دا داسې خوب تعبیر کېږي نه، په دې خوب کې زه هېڅ هم نشم ویلی، نو ته داسې وکړه چې د چینل کې د متیازې کول، ډکې متیازې کول، بې ځایه متیازې کول، دا ټول تعبیرونه شته، هغه وګوره چې ستاسو رقم خوب دی نو هماغه باندې به ځان پوه کړه. داسې وي چې د استنجا تا په مناسب ځای کې دې کړی چا کتلی نه نو په دغه شبخانې کې که ستاسو مصرف شوي وي نو انشاءالله پیسې دې لګېدلې وي یا څه قرضداره شوی نو په هغه باندې تعبیر کېږي چې هغه مشکلات حل کېږي انشاءالله. هغه دومره هغه خبره نه ده، قرض وي یا خدشه دې کړي وي شی وي نو هغه انشاءالله مشکل حل کېږي یا ستاسو کوم تشویش دغه رفع کېږي، ځکه استنجا څوک ووهي نو معنا دا څه د باندې یو وضعیت یو تکلیف و رفع شوی ده او د ذهن پاکوي، نو د پیسه اصلا د صدقه او پیسه او مصرف سره هم انسان پاکیږي، مال پاکیږي، زکات ځکه زکات وایي د مال پاکوي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي که چېرته شرط یې دا ده چې ته د استنجا صحیح ځای کې وهلي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي کوټې ته اوبه راغلي وي، وایي خړې اوبه وي، دیوال طرف نه راغلي وي، وایي ښځه مې وایي چې زه غږ وکړم په نورو باندې ټول راویښ شي او بیا څه وایي بیرون وګورو باران هم نه خو دا اوبه راغلي وي او بیا یو کس راجګ شي او دا اوبه مخه واړوي یخوا ته او د کوټې نه بچ شي. نو دا خړې اوبه چې دي دا کور ته راتګ دا ښه تعبیر نه لري، په یو حرام مال باندې تعبیر کېږي چې هغه کور ته راځي او داسې تاسو نور متوجه شوي نه دي، ستاسو دا ښځه متوجه شوی، معنا دا که ستاسو ښځه د ستاسو کاروبار په رابطه کې څه نظر لري یا څه کوم پیسې کوم خانه تا ته راځي په هغه پیسه کې که دی څه نظر لري او دی داسې احساس کوي چې دا پیسې کې دي ستاسو حلال نه وي نو دغه خبره ومنه، هغه کې به خیر وي ځکه دا پیسې به صحیح نه وي ځکه دا اوبه خړې دي نو په دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. پلار مې وفات شوی ده، وایي مور مې هم وفات شوې او ورسره وي په خوب کې وایي دا دواړه راغلي وي زموږ کور ته
او د پلار مې زخمونه تازه وي، هماسې وینه ترې بهیږي او توره ږیره وي، از کوم حالت کې وایي مریضي وه په وفات شوی وه همغه حالت کې وي، دغه وخت کې وایي زه څه ګورم نو دا ډېر زړه مې پرې بدېږي او نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا پلار دې په همدې سختي کې وفات شوی په دې مرضو په تکلیف کې، نو همغه حالت ته د ذهن نه شي ویستلی، همیشه یې په یادوې او همیشه په تا باندې دا سوچونه راځي، دا همیشه زړه دې پرې درد کوي. نو داسې ته توره ږیره لیدلی د پلار داسې توره ږیره وي، نو معنا دا څه هغه انشاءالله پاک شوی د هغه د جنتیانو هغه څه کوم صفات یې هغه پکې پیدا شوی او داسې بیا زخمونه یې تازه وي همغسې بهیږي، نو دا هم همغه تکلیفونه باندې تعبیر کېږي چې هغه حالت کې کوم حالت باندې تېر شوی ده چې هغه د ذهن نه نشي ویستلی. او که نور حالت دې صحیح لیدلی وي چې د جامې صحیح وي او ښه حالت کې وي، نو بیا بیخي ښه تعبیر لري، د ده په پاکوالي باندې تعبیر کېږي چې د مرض کې د پاک شوی ده، والله تعالی اعلم. بل خوب د ملک پاچا راغلی وي، اولادونو سره خبرې ورسره کوم، مخکینی پاچا تېر شوي وی، برحال پاچا نه وي، یعنې سپینه ږیره وي. نو دا خوب دا یو بل خوب دی داسې دوه چیلې پیدا کړم، غمي ښه نه وي، سهار مونځ نه پس ته وایې چې دا په یو دویم خوب کې استخاره دې م کړی ده. داسې خوبونه چې دا سهار مونځ نه پس کتل کېږي متصل څوک ویلي کېږي، دا خوبونه دومره معتبر نه وي په 7 بجې 8 بجو کې، خو هغه خوبونه چې هغه 9 بجې 10 11 12 1 پورې کتل کېږي غرمه د قیلولې وخت کې، دا خوبونه بیا معتبر وي او اکثر د سهار خوبونه چې دي دا بې ربط غوندې وي، مختلف صحنې پکې وي، اوږد وي ډېر، نو دا داسې خاص تعبیر نه لري. او په دې دویم خوب کې هم چې تا استخاره کړی دی یو ځای کې د قانونو ویستلو کې شریک کېدل، نو دا هم سوچونه غوندې ده، ستا هم داسې سوچونه کړي چې کیدای شي هلته شی صحیح ونوځي او په ظاهر کې تاسو ته به چې ښکاري کیدای شي بیا هغه قیمتي دومره نه وي، ته وایې چې دغه مې ښه نه وي، نو دا هم څه خاص تعبیر نه لري، په سوچونو باندې تعبیر کېږي. استخاره که کوې نو استخاره ته دوام ورکړه او الله نه خیر وغواړه. نو دا و د نن ورځې خوبونه، دا دې وکړي چې تاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ، مطمئن شئ، چې کله مطمئن شوئ نو ماته بیا اطمینان راکئ، کمنټ کې ماته اطمینان راکئ، ټول نه ښه راځي او یو کمنټ یو لایک په تاسو باندې حق جوړیږي چې دا ویډیو ګورئ. اکثر کسان دا ویډیوګانې زما ګوري، هغوی داسې کسان چې چینل یې سبسکرایب کړی نه ده، چینل کې اشتراک نه ده کړی، نو تاسو خو چاته نه ښکارئ او تاسو نه خرچه هم نه کېږي چې چینل سبسکرایب کړئ، ثواب هم کېږي ځکه دا یو مثبت شی ده، مثبت ویډیوګانې دي، نو منفي شی نشته پکې، نو داسې یو څوک پرې مصروفېږي، یو مسلمانانو ته رسېږي، یو بیچاره ته، یو تشویشي ته، یو وسواسي ته، او یو څوک چې هغه تشویش لري، سفر لري، مریض ده، په دې باره کې ډېر زیات خوبونه دي، ډېر زیات ښه تعبیرونه دي، هغوی ته امید ورکوي. نو دغه ویډیوګانې لایک کړئ، کمنټ پکې وکړئ، ستاسو د یو لایک او کمنټ په وجه باندې دا یوټیوب دا ویډیو 100 کسان نورو ته مخکې کوي، پښتنو ته، مسلمانانو ته. په دې کې انشاءالله که چا مشکل حل شو، د چا خوب تعبیر شو، د چا سوال حل شو، تاسو ته هم به پکې اجر وي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.